د غم فکر سوچ او د دې هر څه ختمولو دپاره یو قیمتي او یو بهترینه وظیفه درته نن شیخ صاحب بیانوي، درته ښایي نو کو لږ شانته کې هم پرې 15-شپږ منټه د سره او تاسو کې دا کارونه وي نو دا بیان واورئ. انشاءالله ستاسو مسایل به حل شي. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو، ستاسو ټیم نه ضایع. وی د غم فکر کمزوري سستی بزدلی بخل قرض او د خلکو د ظلم نه د پناهي دعا. او ځکه په دې عنوان کې دا یو ټکی درته لیکلی دی چې تا لږ ځان ته راکاږي او که په تا کې څه جذبه پیدا شي او د دعا یاده کړي. غم فکر کمزوري سستی بزدلی بخل قرض د خلکو د ظلم او د زیاتي نه ځان ساتلو لپاره دعا. دا چې ما هغه شان وظیفې ورکولې د بعضو مولیانو په شان زموږ ملکي چې دی پیسو باندې دا وظیفه به زما نه څومره ګرانه خرڅېدی چې ما یې داسې ویلی چې راشئ تاسو ته یو وظیفه ښیمه، یو نسخه چې د قرض نه به ځان څنګه خلاصوې. خو جي موږ یو تعویض به 15,000 روپۍ لیکو، په 10,000 یې لیکو، په 100,000 بیا به چلېدی. دلته ته هسې میلاویږي او یقیني نسخه. حدیث ته انس ابن مالک دی، امام بخاری راوړی، امام ترمذی، امام نسائیم راوړی. وی كنت اخدم رسول الله صلی الله علیه وسلم كلما نزل، ما به د رسول الله وسلم خدمت کوو هر کله چې به پړاو واچو. کله پړاو خلک کله اچي؟ سفر په دوران کې. فكنت اسمعه يكثر ان يقول، دې ته غوږ کېدی نو ما اکثر وخت به د رسول الله وسلم نه دا دعا اورېده، اکثر وخت. او دا هغه خادم دی چې څو کاله خدمت کړی؟ 10 کاله. دی وایي چې ما اکثر د رسول الله وسلم نه دا دعا اورېدلې ده. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د خفګان نه او د غم نه. یعنی یا الله ما مه خفه کوه، په ما غم مه راوله، غمونو نه مې وساته د دنیا او د آخرت. والعجز والکسل، او د کمزورۍ نه او د سستۍ نه. ګوره کمزوري او سستۍ کې څه فرق دی؟ نو کمزوري بل څه فرق؟ او کمزوري دلاسې کولی شي؟ بارک الله فیک. دی جواب کمزورتیا زمونږ په لاس کې نه وي. نو یا الله ما وساته د کمزورتیا. کله یو سړی غواړي چې ما دا کار وکړي، د دین او د دنیا کار هر یو چې، خو بس یو کمزوري د هغې د لاسه نه شي کولی. سستی انسان کې پخپله راشي، یعنې دا کار کولی شي، کمزوری نه دی، خو سستی پکې راغلی ده. نو یا الله د دې نه مې وساته. او دا دواړه خبرې د سړي یعنې ژوند کمزوری کوي. اوس مثال کې ژوند کې چې ته ترقي غواړې په دیني لحاظ سره او که په دنیوي لحاظ سره وي، نو کمزورتیا پکې نه منلی کېږي. ته غواړې چې زه مخکې لاړې، الله مخکې کړی په دین کې او که په دنیا کې، او کمزور یم، نو مقابله به وشي؟ نه کېږي. د څه د لاسه؟ کمزورتیا د لاسه. ښه کمزوری نه دی، خصوص دی، ناراض دی، سبا به وکړو بل سبا، سبا به وکړو بل سبا. دا خوی ګوره مزدار نه دی. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله وسلم دا خبره کړې ده، استعن بالله ولا تعجز. الله نه مرسته غواړه او ځان مه عجزه کوه، ځان مه کمزوری کوه په زور. سبا بل سبا، سبا بل سبا، دې کې سړی پاتې شي. او دا زموږ د پښتنو ګوره ګټه مسله ده، ځکه موږ د نورو قومونو نه شاته پاتې شوي. زه سبا به وکړو بل سبا وکړو، بیا به وکړو بل سبا. دا د سړي دنیا هم تباه کوي، دین هم تباه کوي. سبا بل سبا کول په دنیا کې به هم شاته کېږي او په دین کې به هم شاته کېږي. ښه والبخل والجبن، او د بخل نه او د بزدلۍ نه.
دې کې اکثر خبرې مخکې وضاحت شوی دی ځکه زه ډېر وضاحت نه کوم. یا الله وایي د بخل نه مې ساته. بخل خو پېژنئ که نه؟ څه ته وایي؟ کنجوسي چې په جیب دې داسې لړم ایښودی یو داسې ټاله دې اچولي چې لاس نه ورځي. دا ښه صفت خو نه دی، دا څه دی؟ بد صفت دی. بلکې یو روایت کې داسې راځي مؤمن بخیل نشي کېدی. حدیث کې راځي مؤمن بخیل نشي کېدی. د بخل دا صفت په هغه چا کې چې هغه په دنیا ډېر مین او بل بزدلي دا مزه نه کوي سړي پورې. بزدله انسان ژوند د ده لنډ تنګي. ولې لنډ تنګي؟ هر ځای کې یره ویکم او که نه، ورشم او که نه، روایخلم او که نه، بزدله یې. زړورتیا سره د هوښیارتوب، یو خو هغه زړورتیا ده چې قمقلتیا هغه شریعت زموږ نه غواړي. زړورتیا سره د حکمت او د هوښیارتوب دا مزه کوي. او داسې به هم د ځان نه زړور نه جوړې چې هغې ته خلک قمقلتوب او لیونتوب وایي. هغه زړورتیا زموږ نه شریعت نه غواړي. او بله وضلع الدین وغلبة الرجال، او د قرض د بوج نه او د خلکو د غلبې نه. د قرض د بوج نه مې وایي الله وساته. او انشاءالله مستقل به په دې کتاب کې راځي د قرضو نه د خلاصېدو دعاګانې او به خپل ذکر راشي. خو یو پکې دا ورسره نوټ کوي. او بل دا چې د خلکو د غلبې نه. خلکو د غلبې نه څه مطلب دی؟ یعنې چې خلک را باندې زورور شي او ظلم را سره کوي او زیاتۍ را سره کوي او زه ورته څه ویلی نه شم. یا الله وایي د داسې حالاتو نه مې وساته. نو څومره ښکلې دعا ده. الله ستا دعا دا قبوله کړه، تا په مخه غوښته او الله قبوله کړه. غم لاړ، فکر لاړ، کمزوري ختمه، سستی لاړه، بزدلي ختمه، بخل لاړ، قرض ختم، د خلکو د ظلم نه الله وساتلی. فیو دعا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الله دې منګه د هر قسمه غم او مصیبت او قرضین او د ظلم او زیاتي نه وساتي. خداو د شیخ صاحب قیمتي او بهترین بیان. د دغه شان قیمتي او بهترینو بیاناتو لپاره تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.